ایله د پښتون په کلکو لاسو پښتنو سایله د پښتون په کلکو لاسو پښتنو ستا پښتون قلم چې ماتېده و مې خاندل. په دې شعر باندې د پښتو ژبې او د پښتون قام یو ډېر لوی مسیحا چې په متحده عرب اماراتو کې د تیرو 13 کالو راهیسې د خپلې ژبې د خپل ادب او د خپل کلتور د پرمختګ دپاره ډېر کار کړی دی. اجاز خټک صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ومنو. اجاز خټک صاحب زموږ ګران مشر. ډېره مننه. یوه هایکو ده چې ما نه جومات کې چا سپلۍ پټې کړې، ما نه جومات کې چا سپلۍ پټې کړې، ما وی چې دا څه د موچي دکان دی چې زړې پرېږدي او ترې نه یوسي. او بله هایکو ده وی چې تاریخ زرګونه کاله لرم، وی چې تاریخ زرګونه کاله لرم، پښتون خو یم که پښتو نشم لیکې، په دې به ما څوک لکلي شړي. او بل شعر دی، بل هایکو ده چې نن یو خټک د غره په سر ګډېدو، نن یو خټک د غره په سر ګډېدو، ما وی چې بیا به چېرته ډول غږېږي ځکه چې دا دومره د ټینګې نه دی. او بله هایکو ده چې د دماکو سره بلد دومره شو، د دماکو سره بلد دومره شو چې د ټوپک ډز راته داسې ښکاري لکه ماشوم چې شر ته ټیز واچوي. او یو وړوکی غوندې نظم ده چې اوس هغه وختونه لاړل، اوس هغه وختونه لاړل، تا به ما او ما به تا ته دغه ځمکه اسمان یو کړل، زه په تا به نزیدمه، ته په ما به غلیدلې چې به تا د کوټې سر نه ما ته څومره اشارې کې، ما به وی چې در نظار شم، تا به وی چې ما در واخله لرې بل وطن ته بوزه، خو ما دا کولی نه شو، ما به وی چې شازدګۍ یې خو زه تش د وچې خان یم، ګنې ما به چرته لرې دنګو لوړو غرونو منځ کې د خوږو اوبو په غاړه یو وړوکه شان کورګی به کاڼو خاورو نه جوړ کړی، خو ما دا کولی نه شو. اوس هغه وختونه لاړل ځکه ژوند اوس هغه نه دی، دا دنیا دومره وړه شوه چې ته څه وخت کله غواړې د هوا په څپو هر وخت زه او ته دواړه خبرې ښه په مینه هم کوی شو، که مونږ یو بل لیدل غواړو په اسانه هم لیدی شو، خو اوس مینه هغه نه ده، خو اوس مینه هغه نه ده چې د زړه په زور کیدله، اوس چې څه هم کول غواړې دا په مال او په زور کیږي، چرې دا دواړه که نه وي نوم د مینې چې وانخلې، ما او تا به اورېدلې هغه تش د کیسو وختو نه لیلا او نه مجنون شته، دغه ټول ابس کیسې شوې، که په مټو کې دې زور وي هر سړی به د ستا رور وي، اوس هر څه بدل بدل دي، نه ګودر او نه منګي شته، د لیلا مجنون خبرې د خیالي دنیا کیسې شوې، اوس نړۍ وړی کور دی، اوس هغه وختونه لاړل. دا خوږ او ګران مشر اجاز خټک صاحب چې هایکوی مونږ ته وي او یو ډېر ښه نظم مونږ ته وي. ستاسو د راتګ ډېره مننه چې پر خپل راتګ هم دې مشاعرې ته ښکلا راوبخل. عجیبه خلک دی، د سترګو نه خوبونه یوسي، عجیبه خلک دی د سترګو نه خوبونه یوسي، ښکلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي، او مونږ پښتانه ورله د زړه په کور کې ځای ورکړو، مونږ پښتانه ورله د زړه په کور کې ځای ورکړو، څنګه میلمانه